السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ملا شفیع الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې شپږم درس ته. 5 درسه مو ویلي وو، نن یې شپږم درس وایو. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. اول به د درس لغاتونه راوباسو تر څو بیا په درس کې کوم مشکل نه وي. مای زما، نیم نوم، شرټ مردانه جامې، ډرس زنانه جامې، ای سترګه، ایړ غوږ، نوز پزه، لیپ شونډه، توت غاښ، ټانګ ژبه، فیس مخ، ایرم بازو، تم بټه ګوته، فینګر ګوته، هینډ لاس، لیګ ورون، نی زنګون، فوټ پښه، شو بوټ. 8 شپږمه برخه. مای زما، My name is عمر، زما نوم عمر دی. This is my shirt، دغه زما جامې دي. My name is سارا خان، زما نوم سارا خان دی. This is my dress، دغه زما جامې دي. My eye زما سترګه، My ear زما غوږ، My nose زما پزه، My lip زما شونډه، My tooth زما غاښ، My tongue زما ژبه. This is my face، دغه زما مخ دی. My arm زما بازو، My thumb زما بټه ګوته، My finger زما ګوته، My hand زما لاس، My leg زما زنګون، My knee زما ورون، My foot زما پښه، My shoe زما بوټ. Item 6 شپږمه برخه. My زما، your ستاسو. Head سر، hair وریښتان، neck غاړه. This is my head، دغه زما سر دی. Yes that is your head، بلې هغه ستاسو سر دی. This is my hair، دغه زما وریښتان دي. Yes that is your hair، بلې هغه ستاسو وریښتان دي. This is my neck، دغه زما غاړه ده. Yes that is your neck، بلې هغه ستاسو غاړه ده. Read voice aloud، په لوړ اواز سره. دا د یو امتحان په شکل ده، ورسره ډکې. مثلا کښتۍ راوړې، اس اچ به ورسره ولیکئ. داسې له شراب سره اس اچ، او داسې به ټول خالي ځایونه به ټول پوره کړئ، ډک کړئ، او لغاتونه به پوره کړئ. د نن درس یو څه اوږد و، نو په دې خاطر مو نیمایي درس وویل، ځکه چې لغاتونه ډېر پکښې دي. نو نیمایي درس یې سبا وایو. کوم چیرې ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، او په څنګ کې یې دا د زنګولې علامه کېکاږئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسوي. ښې چارې، تر بیا د خدای په امان.